دې په مینه کې رسوا شمه نو څنګه به وي چې دې په مینه کې رسوا شمه نو څنګه به وي او جانانه ټول عمر چې ستا شمه نو څنګه به وي په اشارو کې به یو بل سره خبرې کوو په اشارو کې به یو بل سره خبرې کوو چې ته ګونګی او زه چاړه شمه نو څنګه به وي ډېر ښه دی. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش. څنګه چې تاسو ته پته پروګرام پیرزونه کې مونږ ګرځو شاعرانو پسې هغوی سره مرکې ریکارډ کوو، هغوی نه شعر او ادب خبرې اورو او دغې لړ کې نن هم راغلي یو حیدرآباد ته ستاسو ملاقات مونږ جوړ کړی دی تیمور جان ګیګیاني صاحب سره. تیمور جان ګیګیاني صاحب سره به ستاسو خبرې کوو، خو د ټولو نه مخکې زه شکریه ادا کوم د شیراز احمد روړ او د محمد غلمان روړ چې مونږ سره ملاقات برابر کو. د تیمور جان ته په خپل پروګرام کې ستړي مه شو، هرکلی یم. السلام علیکم. وعلیکم السلام محمد شاه دلکش روره، ډېر زیات د ستاینې وړ او ډېر هرکلی درته وایم. ستاسو دا کمې ستړي چې دي د پښتو ادب دپاره چې ستاسو کم خدمات دي نو دا یقینا چې ډېر د ستاینې وړ دي او ډېر ښه اقدام دی. مننه درته وایم. تیمور جان دا درته ووایه چې مونږ ستا سره نن مرکه ریکارډ کوو او تاسو نه به شعرونه هم، دا خو لازمي خبر، تاسو نه به شعرونه اورو. خپله لنډه پېژندګلو ملګرو سره وکړئ. تیمور جان څوک دی، د کوم ځای دی، کوم ځای سره تعلق ساتي؟ شمالي اشنغر سره زما تعلق دی، هریچن سور کمر کې، او ابتدایي تعلیم مې هم په خپل علاقه کې حاصل کړی دی. د هغې نه پس زه په 2014 کې مې د پېښور پوهنتون نه د ایم اے اردو ډیګري ترلاسه کړې ده. اوس د قرطبي یونیورسټۍ د ریسرچ تحقیق سټوډنټ یم، طالب علم یم او هم په دغه پوهنتون کې زه یو لیکچرر، یو استاد هم یم. ډېره مننه تیمور جانه. دومره مصروفه ژوند لرئ، دومره مصروف یاد لرئ، هغې باوجود هم تاسو غزل لیکئ. راز څه دی، وجه څه ده، وخت څنګه وباسئ؟ محمد شاه دلکش روره، د پښتو ادب سره مینه او د پښتو ادب کې د اشنغر یو خپل مقام دی، یو خپل زوړ تاریخ دی، زرکلین تاریخ دی، دا د چا نه پټ نه دی. او همدغه وجه ده چې د ماشومتوب نه په ادبي حلقو کې ناسته، په ادبي محفلونو کې ناسته، د حجرې د ټنګ ټکور سره ناسته، د هغې محبت چې کوم دا زما هغه د پښتو غزل لیکلو سبب جوړ شوی دی. زه په 9م 10م جومات کې ومه چې دې شیسته او ما پښتو کې شعر لیکل شروع کړي او اوس مې هم پښتو کله نا کله دومره مجبوره کړي چې زه خپل ټول ضروري کارونه شاته پرېږدم او شعر ولیکم، په پښتو کې غزل ولیکم، ټپه ولیکم. مننه. تیمور جان دا راته ووایه چې پښتو ادب ته تاسو راغلي نو د دې په شا باندې څه راز پروت دی؟ څه بعضې خلک وایي کله چې څوک شاعر وي او شاعر اکثر له عاشق وي، مینه یې کړې وي، ستاسو هم د عشق یا د مینې خبره تاسو شعر لیکلو باندې مجبوره شئ که نه؟ مینه خو د انسان 3 بنیادی جذبې دي، نفرت، محبت او حسد. او زما په خیال چې انسان دی نو دا به مینه کوي. بې مینې ژوند راته صداسې بې نمکه ښکاري، بې مینې ژوند راته صداسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي د ملک نه چې خاني لاړه شي. نو مینه خو ځان له ده، خو زما په خیال خو مینه بار چا کړي وي، د وطن سره به یې کړي وي، د قوم سره به یې کړي وي، د پښتو سره به یې کړي، د ادب سره به یې کړي. ضروري نه ده چې د سړی د محبوب سره مینه وکړي. او زما په ژوند کې داسې څه واقعه نشته دی، داسې څه دغه نشته دی، خو د پښتو سره ادب زما د ماشومتوب نه په ادبي حلقو کې، په محفلونو کې ناسته، په ټنګ ټکور کې، او د ماشومتوب نه د شاعرۍ کتابونه کتل، د شاعرانو پروګرامونه اورېدل، په ریډیو باندې کتابونه کتل. د هغې د وجې نه زما په زړه کې د شعر دپاره مینه پیدا شوې ده، په غزل لیکلو باندې مجبوره شوې. ښه تیمور جانه، کوم سم باندې ډېره توجه تاسو ورکوئ؟ کوم صنف لیکئ؟ په نظم یا نثر یا غزل څه شي لم توجه ورکړې؟ کوم شي باندې مو کار زیات کړی؟ په اصناف سخن کې چې څومره هم دي، په نظم، آزاد نظم باندې، نثري نظم کې هم څه کار کړی دی، خو د ټولو نه زیات کار دا ما په غزل کې کړی دی او قطعې مې څه لیکلي دي. خو د ټولو نه زیات زما په خیال چې څومره وګورو نو غزل باندې ما ډېر کار کړی دی. غزل باندې ډېر کار کړی دی. زه هم غواړم، زموږ مینوال هم غواړي چې موږ سره خپل شعرونه شریک کړي، نو څه به راسره شریکوئ؟ د ټولو نه مخکې خو خپلو مینوالو ته او تاسو ته یو قطعه ډالۍ ده چې ته څه خبرې ګرانې چې مې څنګه زندګاني ده. ته څه خبرې ګرانې؟ ته څه خبرې ګرانې چې مې څنګه زندګاني ده، د ژوند هره ګړۍ مې ارماني ده، تاواني ده. او نخرې دې ګورې نه منم، په هېڅ درنه کم نه یم. نخرې دې ګورې نه منم، په هېڅ درنه کم نه یم. منم چې ته ښایسته یې خو زما سره ځواني ده. ډېر ښه دی یاره، مهرباني. مننه. بله یو قطعه د سره شریکومه چې
راته یوویل چې دا دومره خواري چاله کوي راته یوویل چې دا دومره خواري چاله کوي زه خو پیسې نه غواړم ته مزدوري چاله کوي ډېر ښه بیا ووایه دا شعر مهرباني راته یوویل چې دا دومره خواري چاله کوي زه خو پیسې نه غواړم ته مزدوري چاله کوي او زه چې سنگار کوم خدای ګو ستا په نوم یې کوم زه ته په ایمان ووایې ته شاعري چاله کوي ډېر ښه دی مهرباني ډېر ښکلی نور غزل به راسره شریکوئ ځکه چې مینوال غزل هم خوښوي تیمور جانه کوم غزل به راسره شریکوئ د څو کلنیز زوړ غزل به در سره شریک کوم چې لږ زما د ماشومتوب غزل دی چې ته داسې مه وایه چې ما نه پیغلتوب تلی دی ته داسې مه وایه ته داسې مه وایه چې ما نه پیغلتوب تلی دی ته چې ورکړې نو زما هم زلمیتوب تلی دی ډېر ښه دی یاره مهرباني ته داسې مه وایه چې ما نه پیغلتوب تلی دی ته چې ورکړې نو زما هم زلمیتوب تلی دی او سړی په سپک ښکاري د چا چا به غیبت کومه سړی په سپک ښکاري سړی په سپک ښکاري د چا چا به ګیلې کومه د ژوند په لار راسه قسمت هم په شومتوب تلی دی ډېر ښه دی یاره مهرباني او راته یوویل چې لینده په غاړه مه ګرځوه راته یوویل چې لینده په غاړه مه ګرځوه جوړې تصویر ورله زما د ماشومتوب تلی دی ډېر ښه دی یاره بیا ووایه دا شعر مننه کوم راته یوویل چې لینده په غاړه مه ګرځوه جوړې تصویر ورله زما د ماشومتوب تلی دی او پیسه دې ورکه شي که لاړه شي بیا هم راتلی شي پیسه دې ورکه شي که لاړه شي بیا هم راتلی شي خو واپس نه راځي چې چا نه سړیتوب تلی دی ډېر ښه دی یاره ډېر ښه زبردست مننه کوم جي او اخیری شعر دی د دې غزل چې ته ورله نه راځي هغه کوڅې له هم نه درځي ته ورله نه راځي هغه کوڅې له هم نه درځي یوازې ستا نه د تیمور هم لیونتوب تلی دی ډېر ښه دی تیمور جانه ډېر زبردست او ډېر ښکلی غزل و مینوالو به دې خوندونه هغسې دا راته ووایه تیمور جانه د پښتو په شاعرانو کې پښتانه ماشاءالله ډېر ښکلي ښکلي شاعران لري ډېر ښه مشران لرو کوم شاعر نه متاثره یې او کوم شاعر خوښوئ د ماشومتوب کې ما د اسرارتل پروګرامونه ډېر زیات اورېدل خاص کر په ریډیو دلبر باندې هغه چې به کوم پروګرام کو غزلزار نغمزار د هغه پروګرامونه د هغه نه ډېر زیات متاثره یم په غزل کې او د عباسین یوسفزی صاحب نه خاطر افریدی دی د دې خلکو نه ډېر زیات متاثره یم په غزل کې تیمور جان دا راته ووایي کتاب باندې مو کار کړی دی یا کتاب ته مو سوچ شته کتاب به چاپ کوئ کتاب ته خو حاضر وخت نه سوچ ته دی او نه مې دې طرف ته لاس کېږي په قلاره باندې خو حاضر وخت مې څه سوچ نشته کتاب ته کومو سندرغاړو دله سندرې ویلې دي نه داسې زما په خیال چې ما به خپل زما د شعر باغه چاته پته وي چا چې ما سره د هاسټل په کمره کې ناسته کړې یا راسه په کلي کې د پټي په پوله ناسته کړې ده او ما یقینا چې زما کوم نږدې ملګري دي نو هغې ته به پته وي چې دا لا شعر هم لیکي نور به زما چاته پته نه وي خوښه ده نه چې ډېر ملګري خبر کړو ستاسو د شعر نه نور راسره شریک کوي بس دا خو د ایاز فضل هغه مینه ده چې هغه زه په دې مجبوره کړم چې زه هغې سره کښېنم او تاسو سره یو څو شعرونه دا د ایاز فضل د اوځې دا د هغې هغه مینه ده یقینا چې دا صرف د هغې مینه ده ګینې زه غوږ وي درته نور راسره څه شریک یو غزل دی چې ورته مې وجړل په زوره پاتې نه شو ورته مې وجړل په زوره پاتې نه شو لاړې روان شولو زمونږ د کوره پاتې نه شو مهرباني او خلک به هر سهار سوی ته پروا مه کوه دلته مریم او یوسف هم د توره پاتې نه شو ډېر ښه دی یاره ډېر ښه دی بیا وایه دا شعر مهرباني خلک به هر سهار سوی ته پروا مه کوه دلته مریم او یوسف هم د توره پاتې نه شو او که ستا ارمان مې پوره نه شو نو دا ځان له سوالو نور مې خدای ګو یو زیارت د موره پاتې نه شو ډېر ښه دی یاره ډېر زبردست او هلته به زه ولې د اور په لمبو نه سوځېدم خدایه چې چرته ستا خلیل د اوره پاتې نه شو هلته به زه ولې د اور په لمبو نه سوځېدم خدایه چې چرته ستا خلیل د اوره پاتې نه شو او تا که د خپلې لوپټې سوری په بل چا وکړه
که د خپلې لوپټې سوری په بل چا وکړه خو ستا تیمور هم د بنګړو د شوره پاتې نه شو. ډېر ښه دی ډېر ښه دی تیمور جانه، ډېر زبردست غزلونه تاسو موږ سره شریک کړو، ډېره زیاته مننه کوم. دا راته ووایه تیمور جانه ښه شعر پېژنګلو کې یو کوم شاعر غواړي چې زه ښه غزل ولیکم نو څه ولکول پکار دي؟ زما په خیال باندې محمد شاه وروره چې شاعر ته خپل پته نه لګي چې زه دا سیز لیکم، دا هغه یو سیز لیکي یو صنف لیکي په هر څه کې چې هغه کار کوي او هغه بیا په خلکو باندې پرېږدي، په مینوالو باندې پرېږدي چېرې د دې سیز او په راتلونکي وخت په خلکو باندې هغه سیز پرېږدي چې د دې څه وزن شته څه قدر شته دی او که نه شته دی. او که د شاعر په شعر کې څه وزن وي څه قدر وي پکې څه د چا غم وي پکې نو یقینا چې هغه ژوندی پاتې شي. نور د دنیا شاعران لاړل ورک شو، خو څه شاعران داسې دي چې هغه لکه 200-300 کلونه په 1000 کاله وړاندې نن هم داسې ژوندي دي لکه ته وایې که دا نن پیدا شوي او نن دوی دا شعر لیکلی دی او نن په ادبي حلقو کې ناسته کوي. نو زما په خیال باندې خو مطلب شعر پیژندل دا د عوامو کار دی چې عوام به نور چې پویه خلک دی هغه به دې له مقام ورکوي چې دا شعر لکه مطلب څومره د مقام وړ دی یا نه دی. مننه. د شاعرانو سره چې موږ کومې مرکې ریکارډ کوو دا یقینا چې ټول هلې ځلې چې کوم د ایاز فضل دا اودزي شروع کړي دغې قدم ته دغې ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟ د ایاز فضل د اودزي صاحب دا کوم دغه چې د اقدام چې دی د پښتو ژبې دپاره چې نن سبا کم خدمات کوي کم خپل ستړی کوي نو یقینا چې دا ډېرې د ستاینې وړ دي. او زه هم غواړم چې سړی داسې د خپل مصروفیاتو نه ټیم وباسي، خپل مطلب جاب کول دي، نور د ژوند ډېرې ستړي دي، د هغې نه سړی ټیم وباسي او دې له ورکړي نو دا ډېره د ستاینې وړ ده او الله دې د دوی قدر وکړي او الله دې نور هم ورله توان ورکړي، الله دې په قلم کې زور پیدا کړي، په خپو کې په قوت کې په مالي حالت کې چې دا د پښتو ژبې نور هم ډېر زیات خدمت وکړي شي. تیمور جان نور به راسره شریکوئ؟ یو قطعه ده د هغې نه پس په یو غزل شریک مینوالو سره چې ستا خپلېدو له مې یوه لاره هم پرې نه ښوده، ستا خپلېدو له مې یوه لاره هم پرې نه ښوده، ستا په قسمت کې جدایي وه نو ما څه کړې وې او داسې خو نه وه چې په تا مې بنګړي نه سود کېدل، داسې خو نه وه چې په تا مې بنګړي نه سود کېدل خو زما ډېره بېوسي وه نو ما څه کړې وې. ډېر ښه دی. او د غزل څو شعرونه چې زه یو مزدور یم، مزدور په مینه څه پوهېږي، زه یو مزدور یم، مزدور په مینه څه پوهېږي، هغه په دې کوي غرور په مینه څه پوهېږي. ډېر ښه دی یاره. مهرباني. او هغې ته وایه دا د پنجو په سر تلل مه کوه، هغې ته وایه دا د پنجو په سر تلل مه کوه، درته به حسن شي ناسور په مینه څه پوهېږي. او د کلي مشر وې فلانکي ته زما لور تنګوې، ما وې کاکا مړه ستا لور په مینه څه پوهېږي. ډېر ښه دی. دا شعر یو ځل بیا مننه. د کلي مشر وې فلانکي ته زما لور تنګوې، ما وې کاکا مړه ستا لور په مینه څه پوهېږي. او د پښتنو په خاوره مینه کول لوی ظلم دی، زما سماج زما کلتور په مینه څه پوهېږي. او د خر مثال دی که هر څو ورله مینه ورکې، د خر مثال دی، د خر مثال دی که هر څو ورله مینه ورکې خو بس وخي به د تربور په مینه څه پوهېږي. مننه مهرباني. د خر مثال دی که هر څو ورله مینه ورکې خو بس وخي به د تربور په مینه څه پوهېږي. او زه پسې خاندم او هغه وایي چې دا ماته خاندي، زه پسې خاندم او هغه وایي چې دا ماته خاندي، چاته لګیا وه چې تیمور په مینه څه پوهېږي. تیمور جان په ډېر څه باندې پوهېږي خو ظاهرول یې نه غواړي. تیمور جانه وخت مو راکړو، ډېر قیمتي وخت لرئ او ډېره زیاته مننه کوم چې دومره لنډ تنګ وخت کې تاسو موږ له وخت ویوسئ موږ سره مرکه ریکارډ کړه. ډېره مننه. ډېره مننه کوم ستاسو. مهرباني مهرباني. جی ګرانو کتونکو دا خو تیمور جان ګیګیاني او په مرسته باندې شیراز احمد خان او محمد علمان دوی موږ سره مرسته کړې، دوی سره مرکه موږ ریکارډ کړې. انشاءالله بیا به ملګرتیا کې بل مرکه کې به بیا ملاقات کوو چېرته چې هاد آباد او بریالي اوسیږي.